د یو خور سوال رالیږلی دی چې ما نه په رمضان کې روژې پاتې شوي دي. زه اوس د هغې قضایي راوړم او خاوند ما له اجازت نه راکوي. نو آیا زه د خاوند اجازت نه بغیر روژې نیولی شم او که نه؟ د دې مسئلې جواب مختصر دا دی چې کله زنانه نه روژې پاتې شي په رمضان کې فرضي روژې د بیمارۍ د وجې نه، حید نفاس د وجې نه، نو د دې قضایي راوړل دا بې فرض دي، لازمي دي. په دې کې اجازت ته ضرورت نشته دی. که خاوند اجازت درکوي که نه درکوي، روژې به لازمي نیسي، ځکه دا فرضي حکم دی او فرضي روژې دي. نو په دې کې اجازت ته ضرورت نشته دی. پاتې شوې نفل روژې، لکه مثلا د خمیس په ورځ د زیارت په ورځ باندې روژه شوه، او دغه شانته اثنین ورځ باندې پیر په ورځ روژه شوه، او دغسې د شوال کم شپږ روژې چې دي، نو په دې کې د خاوند اجازت بیا لازمي او ضروري دی. ځکه حدیث کې دي چې الا باذني، زنانه به د خپل خاوند نه اجازت غواړي. که اجازت یې وله ورکړه، روژې به نیسي. که اجازت یې ور نه کړه، بیا روژې نشي نیولی. نو دلته فرق پکار دی فرضي او نفلي روژو کې.